خو راځئ چې لږ غونته میتھمیټکس ته بیا سوچ وکړو او د هغې نه د یو اړخیزه خوځښت په باره کې نور معلومات له میتھمیټکس په ژبه یا حسابي بڼه باندې راوباسو کره کره حساب کتاب نو راځئ چې یو اړخیزه خوځښت وګورو یو اړخیزه خوځښت مطلب دا دی one dimensional motion او هغه هم په نه بدلیدونکې اکسلریشن سره ویلاسټي بدلیږي خو اکسلریشن موږ بدلون ته نه پرېږدو ځکه هغې نه به لویه لانجه جوړه شي ځکه چې موږ دا نه دي ویلي چې په اکسلریشن کې بدلون راځي دې خو لا موږ بحث نه دی کړی چې دغې ته لا څه وایي دغې خو لا نوم هم نشته نو موږ به داسې وکړو چې موږ وایو چې اکسلریشن نه بدلیږي فی الحال به دې ته ځان راغونډو ساتو چې اکسلریشن کې بدلون نه راځي اکسلریشن کانسټنټ دی کانسټنټ اکسلریشن دی او اکسلریشن برابري د d2 د پوزیشن د دویم ډیریویټیو نو راځي چې یو خاص اکسلریشن والو یو شی دی هغه په نیغه لیک روان دی دا اکسلریشن دی څه مطلب یعنی د وخت په هر سیکنډ کې د په ویلاسټي کې 15 میټره په یو سیکنډ کې بدلون راځي سمه نو دې قسمه خوځښت په باره کې موږ څه ویلی شو چې د ده را پوزیشن په وخت باندې څنګه د وخت او د زیږي په منځ کې تعلق مونږ ښودی شو که نه شو ښودی په حسابي بڼه که موږ ته دا پته وي چې د دې اکسلریشن یو مستقل اکسلریشن دی 15 نو د میتھمیټکس په حساب باندې دا مونږ کولی شو مونږ دا وایو چې هغه کم ایکس دی 5 میټر پر سیکنډ سکویر یا 15 میټر په یو سیکنډ طاقت وکړي دا اکسلریشن دی او دا برابر دی د پوزیشن د دویم ډیریویټیو اوس تاسو به وایئ چې دا کم ایکس دی چې هغه موږ د ټي په بڼه ولیکو او چې د هغه خو ایکس داسې پکار دی چې د ټي نه جوړي یعنی په حسابي دغه کې ژبه کې به وایو چې موږ وایو چې ایکس د ټي فنکشن دی خو یو داسې فنکشن دی چې د هغې دوه ډیریویټیو موږ واخلو موږ ته د 15 راځي د 15 دا شمیره ته میلاویږي نو آیا دا ټي کېدی شي په خپله نه ځکه چې د دې ایکس کو زه دوه ډیریویټیو واخلم نو لومبی ډیریویټیو چې کوم دی هغه د 1 ځکه چې د ټي ډیریویټیو د ټي سره یو وي نو او بیا د دغې دوباره ډیریویټیو واخلم نه به 0 شي او موږ غواړو چې دویم ډیریویټیو د 15 د شمیرې برابر راشي نو ټي په خپله کار نه کوي آیا 15 ځله ټي دا به کار وکړي نه 15 خو یو نه بدلیدونکې شمیره ده او په ډیریویټیو کې نه بار راوځي نو دا لومبی که دلته زه 15 ولیکم نو دغه لومبی ډیریویټیو به بیا د دې 15 شي خو موږ لومبی ډیریویټیو نه یادو موږ دویم ډیریویټیو غواړو چې صرف دا 15 شمیره راشي دویم ډیریویټیو کو 15 یو مستقل نمبر دی دا چې موږ دویم ډیریویټیو واخلو نو هغه موږ له صفر راکوي بیا نو دا هم کار نه کوي نو زه څه کوم زه دلته په څه ته وایي په انګریزي کې هیټ اینډ ټرایل باندې دا ایکس د ټي په بڼه لیکل غواړم که په ټي باندې موږ سکویر وکړو بیا څنګه به چلي او دا 15 مو سره پرېږدو نو راځئ چې وګورو چې لومبی ډیریویټیو د دې 5 ټي سکویر زه واخلم ډي ایکس ډي ټي نو په لومبي ډیریویټ کې یا 2 ښکته راکوز شي او د 15 سره به ضرب شي او د ټي طاقت به یو کم شي نو ټي پاتې شو نو دا ما سره د 10 ځله د ټي برابر شو په دویم ډیریویټیو کې به د دې 10 د دې لس ټي ډیریویټیو واخلم نو لس خو مستقل نمبر دی او د ټي ډیریویټیو د 1 برابر نو لس ته راغی نو ورنږدې شوي یو
د 5 په ځای باندې یو موده مستقله شمیره راغله خو 10 راغله 15 رانله د دې مطلب دا دی چې دلته کو د 15 په ځای باندې زه 15 په 2 ویشلې واخلم نو دا به کار وکړي راځئ چې دا چک کو د x چې زه لومبی ډیریویټیو واخلم اوس په دې حالت کې نو دا 2 به د ټي سکویر نه ښکته راکوزی شي دغې سره به دا 2 د 2 سره ضربېدلې خو دلته یو بله 2 موجود دی او د ټي طاقت به یو راکم شي دا د ډیریویټیو طریقه ده دا به ټي شي د دې نه موږ سره راشي 15 ځله ټي ځکه چې 2 به له 2 سره ختم شي دویم ډیریویټیو چې زه واخلم کوم ته چې d2x by dt سکویر وایي نو هغه به د 15 مستقله ده او د ټي ډیریویټیو چې کوم دی هغه یو دی نو 15 نو موږ معلوم کو فنکشن د دې مطلب دا شو چې هر هغه جسم چې د هغه اکسلریشن یو مستقل نمبر دی لکه 15 نو د هغه پوزیشن موږ په ټایم کې داسې لیکلی شو 15 په 2 ویشلې او د ټایم طاقت 2 دا کنه د مزې خبره په بله خبره که تاله د یو سیز پوزیشن درکړی شوی تا ته څوک ووایي چې یو سیز دی او د هغه پوزیشن چې کوم دی نو هغه په ټیم باندې داسې ډیپینډ کوي چې د ټیم د سکویر برابر دی د ټیم د طاقت 2 برابر دی د پوزیشن او ورسره مخې ته یو لمبر دی 15 په 2 ویشلې ته ما ته ووایه چې د دې شي اکسلریشن څومره دی نو ته به وایې چې اکسلریشن خو د دې 2 ځله ډیریویټیو دی یو ځل ډیریویټیو به ماله راکړي 15 ځله ټي 2 ځله ډیریویټیو به ماله راکړي 15 ته به وایې چې دا 2 ځله ډیریویټیو خو دا اکسلریشن د دې شي اکسلریشن چې کوم دی نه 15 دی 15 خو ما یو نمبر واخیسته د حساب کتاب دپاره یا د اسانتیا یا د څه ورته وایي د مثال دپاره خو هر اکسلریشن چې هغه نه بدلیږي په یو اړخیزه خوځښت کې د هر جسم اکسلریشن چې نه بدلیږي د هغه پوزیشن مونږه A په 2 ویشلې دغه A چې کوم نه بدلیدونکي اکسلریشن مونږ په دې تیر دلته به زه بس A ولیکم او A دا مونږ ته وایي دا مستقل دی نو د هغه پوزیشن به د ټیم سره داسې بدلیږي اوس راځئ چې دا پلاټ کو دا خو موږ ته فنکشن معلوم شو نو پلاټ کول خو آسان دي او دا A به یو نمبر واخلو لکه A راځئ چې 4 واخلو نو x چې کوم دی نو هغه شو 4 په 2 ویشلې ټي سکویر نو x چې کوم دی نو هغه شو 2 ټي سکویر 2 ځله ټي سکویر اوس چې ټي صفر نو x صفر دلته په کې دا ویلیوز کې چې ټي صفر x صفر دلته به واخلو t او x چې t صفر x صفر چې t یو سکند نو x سي د یو سکویر د یو چې موږ طاقت واخلو یو په 2 سره ضرب کا نو x 2 چې t 2 شي 2 سکند شي دلته په کې 2 کې نو x چې کوم دی نو هغه د 2 طاقت 2 4 او 2 سره ضرب کنده 8 شي نو چې t 2 شي 8 شي چې t دلته زه ټیبل جوړوم چې t چې کوم دی نو هغه 3 شي 3 سکند شي نو x څومره شي د 3 طاقت 2 9 شو 9 له په 2 کې ضرب ورکا نو 13 شو نو چې t 3 شي نو x چې کوم دی نو 13 شي او زه ورپسې دا خو ماته معلوم دی چې دا فنکشن څنګه وي خو دلته تاسو په خپل تجربه وکړئ نور پوینټس واخلئ دلته خو ما ډېر پوینټس وانغستی شو په دې ګراف کې خو دی به داسې تاو کړی دې ته وایي کوادریټک فنکشن یعنې د ټي طاقت 2 باندې د باندې اړه لري زیږې د کوم شی چې خوځښت کوي د هغه زیږې د ټایم سره داسې بدلیږي چې د ټایم طاقت 2 مونږ واخلو نو دا مونږ ته د پوزیشن ښیي په هره لمحه باندې نو په دې
قسمه ګراف کې چې کوم دی ولاسټي خو بدلیږي ولاسټي بدله ده په هره لمحه باندې خو دغه خو مونږ غواړو ځکه چې اکسلریشن چې کوم دی نو هغه صفر نه دی نو چې اکسلریشن صفر نه دی نو ولاسټي خو به خامخا بدلیږي خو اکسلریشن مستقل دی نو پکار دی چې اکسلریشن نه بدلیږي نو د دې مطلب دا دی چې ولاسټي په هره لمحه کې یو عمره بدلون پکې راځي نو د دې مطلب دا شو چې په یو مستقل اکسلریشن باندې په یو اړخیزه خوځښت کې مونږ د یو شي پوزیشن چې کوم دی هغه ښودی شو for acceleration په دوه ویشلې دغه مستقل acceleration پنځم کې دی چې دوم کې دی شر څه شي او د ټیم طاقت دوه انګریزي کې هلوي half at square خو زمونږ سره شرط سره شرط دا دی چې د x مونږ دوه ډیریویټیو واخلو نو acceleration ته راځي acceleration د بزیږي د دویم ډیریویټیو نوم دی نو دغه نه خو مونږ ته د acceleration راځي د x چې دوه ډیریویټیو واخلم ما سره ته a راځي مستقل نمبر د دې مطلب دا شو چې مونږ ته خدا اجازه شته چې د دې سره یو بل شی اډ کو لکه یو نمبر ټایمز t ځکه چې دغه نمبر خو په دوه ډیریویټیو کې سر وخوري اسم او د دوه ډیریویټیو نه پس په موږ سره بیا a راشي او وسره یو بل نمبر هم اډ کولی شو a چې په ټیم باندې نه ډیپند کوي ولی راځي چې دې پورا فنکشن ډیریویټیو واخلو دوه تو ګورو چې a ته راځي او کنه ځکه چې دغه زموږ سره شرط دی چې دویم ډیریویټیو نه a راځي دې ته equation of motion وي یعنی زموږ equation of motion دغه دی نو دا د زیږي په ټیم باندې ډیپندنس دا خو په مونږ تر څو پورې چې دغه پوزیشن د ټیم سره داسې بدلیږي چې کله مونږ د دې پوزیشن دوه ډیریویټیو واخلو او ماغه اکسلریشن ته راځي نو دا پابندي نشته چې کنه په دغه پوزیشن کې مونږ څه ورچو تر څو پورې چې دا خبره سمه ده نو راځي چې دوه ډیریویټیو واخلو به ډیریویټیو چې x مونږ واخلو نو مونږ سره راځي دا د t سکوير ډیریویټیو دی دا دوه بخښته راشي د دوه سره به ختم شي a t به پاتې شي د دې دویم ټرم کې چې کوم دی نو مونږ سره صرف t دی نه دلته به صرف b پاتې شي ځکه چې د t ډیریویټیو 1 دی a یو مستقل نمبر دی دغه ډیریویټیو 0 دی اوس به دویم ډیریویټیو واخلو د لومبي ټرم کې صرف t ده نو هلته موږ سره a پاتې شي ځکه t ډیریویټیو 1 دی b چې کوم دی مستقل نمبر دی دغه ډیریویټیو 0 دی او د 0 ډیریویټیو خاصم 0 دی نو a د 0 سره 2 سره جمع کړو a یعنی دویم ډیریویټیو هغه a دی یعنی کو a 15 دی نو موږ سره بدلته 15 راشي کو a شپږ دی نو موږ سره بدلته شپږ راشي دغه a یو مستقل نمبر دی سمه دا دې مطلب دا شي چې دا x منګه د t نه بغیر یو ټرم یو پکې لیکلی شو یو د t طاقت یو سره لیکلی شو او تر t طاقت دویمه پورې چې منګه لاړ شو په پوزیشن کې نو دا مونږ ته مستقل اکسلریشن ښیي راځئ چې اوس دغه a او b معلوم کړي چې دا a او b څه شی دی نو x مونږ لیکلی شو a b ځله t طاقت یو او اخیری ټرم مونږ معلوم کړی دی چې دا اکسلریشن په دوه باندې ویشلی او د t طاقت دوه صحیح شو اوس دا a او b څه شی دی نو راځئ چې وګورو چې x چې کله t 0 وي نو د دې شیز پوزیشن صحیح نو x برابر دی د a کې خو t نشته نو دا خو به a پاتې شي زه پکې t 0 لګوم اوس یعنی پته لګوم چې د دې کوم شي خوځښت کړی دی د کوم شي پوزیشن چې دلته راکړی شوی دی د ټایم په بڼه باندې که t 0 وي نو د پوزیشن صحیح د پوزیشن سو نو a دغه دویم ټرم کې یو t دی نو b ځله t
خو ټي 0 دی نو دغه 0 شو بي ځله 0 خو به 0 هر شي چې 0 سره ضرب واخلې 0 وي a په اکسلریشن په 2 باندې ویشلې او د t د 0 طاقت 2 نو x مونږ سره راغی a د b د 0 سره ملټیپلیکیشن 0 شو د a په 2 ویشلې د 0 سره ملټیپلیکیشن 0 شو نو x د a برابر دی دا کم x دی په t is equal to 0 نو دی له مونږ نوم ورکو چې دا د یو شي هغه پوزیشن دی چې په شروع کې دی په کم ځای کې باندې دا a مونږ ته لومبه پوزیشن ښیي نو اوس مونږ دې ځای ته راورسېدو x چې کوم دی نو هغه x0 یعنی x برابر دی هغه ته مونږ x0 وایو کله چې t 0 برابري صحیح شو کله چې t 0 یعنی په شروع کې دا سیس په کوم مقام باندې وو نو هغه ته مونږ x0 وایو صفر هم کې دی شي بل سم کې دی شي خانو x چې کوم دی هغه a x0 شو لومبه پوزیشن شو او بل پاتې شو b t او پلس a دیواد په 2 باندې ویشلې د t طاقت 2 اوس دا b څه شی دی یعنی هغه a هم موږ پیژندو دا موږ ته لومبه زیږه خیده یو سیس چې نه شروع د رقم ځای کړی دا خوځخ دا b موږ ته څه شی خی دا به څنګه معلومو نو b سره به څه کارو کو چې د x په یو ډیریویټیو واخلو دا موږ ته پته چې دا ویلاسټی ده د x چې موږ د پوزیشن چې موږ یو ډیریویټیو واخلو دا ویلاسټی کنه نو یو ډیریویټیو سي دا پوزیشن به پوزیشن خو یو مستقل نمبر دی د ډیریویټیو 0 دی مخکې ته موږ a ویلیو دی t ډیریویټیو دا b شو او دغه نمبر ډیریویټیو جس a شو او د t سره دا غي ضرب شو یعنی د دې شي دا کوم شي خوځښ کړي د ویلاسټی دا b پلس جمع a زله t اوس را دا ویلاسټی دسته برابر ده کله چې t 0 وي راځي چې t پکې 0 ولګو نو ویلاسټی د b برابر ده ځکه چې دا بل ټرم به 0 شي نو دا b مونږ ته لومبه ویلاسټی خي نو مونږ وایو چې دا b چې کوم دی دلته په اپلیکیشن صفر کو چې دا مونږ ته را یادای چې دا په t صفر باندې چې د دې شي کوم ویلاسټی ونه هغه دغه b دغه دغه ښکارندوی ده نو اوس خبره دې ځای ته راورسېده هر یو شی چې په کانسټنټ اکسلریشن سره یا مستقل اکسلریشن سره رواني نو دا غزيږي په هر د ټیم په هر لمحه باندې دا غ د لومبي زيږي جمع د لومبي ویلاسټي زلا ټایم جمع د هغه چې کوم اکسلریشن کوم مستقل اکسلریشن دی په 2 ویشلې او د ټایم طاقت 2 دا مونږ ته د هغه سیز دا x مونږ ته کله کله مونږ د څه لیکو چې دا x چې کوم دی د پوزیشن دی د وخت په هر لمحه باندې مو x is a function of t نو دا x چې کوم دی راځي په دغه باندې ځان نه کنفیوز وکړو x چې کوم دی د وخت په هر لحظه یا لمحه یا د وخت په هر مومنت باندې هر لحظه د یو شي زیږي دی په نیغه لیکه نه خبره ده موږ په نیغه لیکه باندې خوځښت ته ګورو د کم شي د خوځښت زیږي خي د هغه شي د کم شي چې acceleration دا equation یا دا شی ټیک نه acceleration بدلیږي دی کې دا شرط دی چې acceleration بنولي
نه بدلیدونکی دی A نه بدلیږي یعنی که لس دی نو لس دی او که شل دی نو شل دی که پنځه دی نو پنځه دی خو موږ دلته A ویلی دی دا هر څه کیدی شي خو بدلیږي نه دا یو داسې جسم دی چې د په لومبي په 0 سکند باندې یا 0 سکند باندې کله چې خوځښت موږ حساب کتاب شروع کړو شي ته موږ کتنه شروع کړه د ویلاسټي چې کوم دی نو هغه وی 0 وه دوم کیدی شي دریم کیدی شي یو مستقل نمبر دی نو دای وړومبی ویلاسټي ده دا یو داسې شی دی داسې شي خوځښت دی د داسې شي ځایګی موږ ته ښیي دا ایکس چې د هغه لومبی پوزیشن چې کوم دی هغه x0 یعنی صفر هم کیدی شي د صفر نه خوځښت شروع کړی دی x is equal to صفر نه او یا لومبی ځایګی دی صحیح شه نه په دې کې دا پیرامیټرز ورته وایي یا داسې څیزونه دي موږ پیژنو راځئ چې یو خاص مثال واخلو دا x ولیکو د یو خاص څیز دپاره یو موټر واخله په دې نه یې غلیکه باندې خوځښت کړی دی کتونکې موږ کچ میچ د x is equal to 0 نه کوو موټر به واخلو چې د خوځښت شروع کړی دی د x is equal to 1 نه او د موټر د دې ځای نه خوځښت شه دلته به زه وړي شیشن موټر جوړ کړم چې کوم ته رامایو چې یو موټر خوځښت شروع کړی دی دې ځای نه په دې نه غلیکه باندې او بیا هر خوا چې تللی دی خو د دا خوځښت چې شروع کوو په هغه وخت کې د ویلاسټي چې کوم دی 2 میټره په یو سیکنډ کې وه او د اکسلریشن چې کوم دی مستقل دی 15 میټره په یو سیکنډ کې طاقت وه صحیح شو موږ ته چا وویلی چې یو موټر دی چې د x is equal to 1 نه خوځښت شروع کړی دی او خوځښت مطلب د خوځښت حساب کتاب یې د x is equal to 1 نه شروع شوی دی او په t is equal to 0 باندې د مطلب دا دی چې کله چې موږ د ټیم حساب کتاب شروع کو د کتونکي په حساب باندې پوزیشن 1 یو میټر و د x په دغه وخت کې چې کله د حساب کتونکي حساب کتاب شروع کو د ټیم t is equal to 0 په دغه وخت کې د ویلاسټي 2 میټره په یو سکند کې وه یعنی د یو خاص ویلاسټي نه شروع کړی ده او بیا باقي د ټول خوځښت په دوران کې د اکسلریشن چې کوم دی نه 15 میټره په یو سکند کې سکویر دا د اکسلریشن ته ماته د پوزیشن ولیکه د ټیم سره د ټیم په بڼه نو ته به وایې چې د یو سیز اکسلریشن چې کانسټنټي یا نه بدلیږي د هغه ځایګی د وخت په هره لمحه کې د هغه د لومبني ځایګي د لومبنۍ ویلاسټۍ ځله ټیم او د اکسلریشن په دوه باندې ویشلې ځله ټایم سکویري نو اوس دا یو خاص موټر چې ته یادې د ده لپاره x0 یو دی 1 میټر دی v0 2 دی او a 15 دی نو دا د یو خاص موټر ځایګی اوس موږ ته ښیي د کوم موټر د یو خاص موټر چې د هغه لومبنې نو دا x موږ ته د وخت په هره لمحه کې د دغه موټر پوزیشن ښیي دا x د بل موټر دپاره نشي کېدی ځکه چې بل موټر کېدی شي د x is equal to 3 نه شروع کړي نو د بل یو موټر دپاره به x 3 جمع او کېدی شي هغه د یو خاص بلې ویلاسټۍ نه شروع کړي لکه 4 میټر او خیر کېدی شي د هغې اکسلریشن نه بدلیږي خو بدلي لکه وی دا یو د یو بل شیز خوځښت ښیي دا خو په دواړو کې شریکه خبره څه ده د ټیم د اړتیا چې کوم ده نو د دویم طاقته پورې ځي د هغې نه بره نه ځي مطلب د اکسلریشن کانسټنټ دی دا موږ ته ښکارندویه ده د دې خبرې کله چې x درکړی شوی او په هغې کې د ټایم ډیپنډنس چې موږ ته وایو هغه د t د طاقت 2 نه په بره نه ځي
یعنی داسې یو ټرم پکې نه چې پای کې ټي طاقت 3 دا پکې نه. نو ته پوه شې چې دا د یو داسې شي خوځښت ته ښیي دا ایکس داسې شي ځایګی ته ښیي چې د هغه اکسلریشن نه بدلیږي. سمه ده. نو راځئ چې اوس یو مثال واخلو او د مثال په ذریعه باندې یو مسله یا یو پیښه د هغې حل راوباسو. نو راځئ چې دا وګورو چې یو موټر په نیغه لیکه باندې تللی دی او دا موټر د x = 0 نه روان شي د دې ځای نه روان شو او د ده چې کله روان شو د ده ویلاسټي لومبنی ویلاسټي چې کوم ده نو هغه په دغه وخت کې چې کله موږ د t = 0 نه حساب کتاب شروع کو کتونکي د ده ویلاسټي وه 2 میټره په یو سیکنډ کې او د ده په د ټول وخت لپاره چې دی مزل کوي د اکسلریشن چې کوم دی دلته به جدا ولیکو 5 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 د اکسلریشن دی او د ښي اړخ ته روان په لومبي ځل او اکسلریشن یې مثبت دی. نو مطلب دی ویلاسټي او اکسلریشن په یو اړخ کې دي اکسلریشن هم په دې اړخ کې دی او ویلاسټي هم په دې اړخ کې ده ښي لاس ته دی به تیزیږي. خو که څوک دا تپوس وکړي چې ته ماته دا ووایه چې دی د صفر نه روان شو په t = 0 باندې نو ماته دا ووایه چې 10 سیکنډه تیر شي چې 10 سیکنډه چې کله t 10 سیکنډه په ګاړی کې نو ته ماته دا ووایه چې دا موټر به چېرته وي یعنې د ده پوزیشن ماته وښیه x. نو ته به وایې چې د دې ګاډي یا د دې موټر دا اکسلریشن چې کوم دی دا مستقل دی نه بدلیدونکی دی. ته وایې چې آها د دغسې یو څیز خوځښت خو د هغه ځایګی خو په ټیم باندې ماته معلوم دی چې څنګه د ټیم سره څنګه بدلیږي. د ده لومبی پوزیشن د ده لومبنی ویلاسټي ځله ټایم او د ده اکسلریشن په 2 ویشلې او د ټایم طاقت 2 بیا به ته وګورې چې هغه سړي تا ته دا ویلي وو چې په د ده لومبی پوزیشن چې کوم دی نو هغه 0 دی د ده لومبنی ویلاسټي 2 په یو سیکنډ کې او د ده اکسلریشن 5 دی t². نو ته به وایې چې د دې موټر ځایګی د وخت په هره لمحه کې ماته معلوم دی. اوس د وخت په کومه لمحه ته غواړې او سړی ته وایي چې د وخت په 10 سیکنډ کې زه دی په t = 0 سیکنډ باندې د صفر نه روان شو 10 سیکنډه بعد دی کوم ځای کې دی. نو ته به وایې چې اسانه خبره ده د x چې کوم دی 10 سیکنډه بعد 2 ځله 10 بیا 5 په 2 ویشلې او د 10 طاقت 2 نو 100 t² نه د 10 طاقت چې موږ 2 ځله واخلو دا د 100 برابر دی. اوس راځه چې وګورو 100 په 2 وویشه 50 50 ځله 15 250. که غلطي مې کړي تاسو یې ټیک کړئ. صفر دا دواړه سره را یو ځای کړه 15 او 2 اووه او 2 دی به په 280 میټره وي چېرته دلته دا که نه اسانه خبره. تاسو څه زده کړه یو څیز چې په مستقل اکسلریشن سره رواني د هغه سی ځایګی د وخت په هره لمحه کې موږ ته معلوم دی د دې اکویشن